دا د صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک صفات بیان کړیو دي شاعر. اوس په دی بل دغه کې د صحابه د ډیرو صحابه صفت بیانای. اول دی جبا غسل کړي د زمزم چینه کې، بیا د خیالونه باوزو شي د حرم چینه کې، پس د هغې دی په نیاز بینو باندې بحث وکړي، د کائناتو په نازنینو باندې بحث وکړي. نن مې د هغه چا په باب لب کشایي کړې ده چې د ایمان رب پخپلا گواهی کړې ده، چې پشان فقط چې پشان باندې فقط صرف الله خبر دے، پس د الله پری محمد رسول الله خبر دے. په دغه نیت می په دغه نیت داخل د مصر په بازار شوما، چې د یوسف په خریدارو کې زشمار شما، چې کوم تا ګورما ترینا آشنا غوندې رڼا خیجي، د هر یو ستورینا جدا جدا رڼا خیجي. چا چې زمونږ د خوب نبی هغه پیغام راوړو، چا چې زمونږ د کور دور شلو له اسلام راوړو، د ابوبکر ټول د عقل په میزان کیږي، د شخصیت د شان بیانی په زبان کیږي. په جبل سور لکه د ګل غوندې سمسور روانو، چې محمدی د اوږو د پاسه سور روانو. عمر استا انکسار اینا محلونه قربان، ستا د قمیصو د پیوندونو نا تاجونه قربان. تا په تاریخ کې سناو یاتا برترئی اڑی دی، په بادشاہ ہائی کی دی پملا باندی بورئی اڑی دی. تا په حضور پتا باندی غیرت کړه دے، تا د اسلام په هر سخت کې نصرت کړه دے. اے د پیغمبر په بستر باندې او د سړیا، د پیغمبر په بستر باندې او د سړیا، سلو نیزو کې دی ازار نشو ویخت سړیا، مټی ښکاره کړه ستومانی دی په سنگر وباسا، لاړ شه خیبر تا د خیبر د قلا ور وباسا. ته په ایرو کې د پټ لال په قیمت سپوئیگی
تدهبشو د بلال په قیمت سپویږي پتو دوشگوی احد احد صدا کړی دا لکه په بټ کې د دانو غوندې ټکا کړی دا اے د وخت نیاز بینا ودلیر داز سوینما اے زما مصغب بینی امیرا داز سوینما چخپی دی پٹی کڑما چخپی دی پٹی کڑم کفن کی بیا دی سرخکاری چه سر دی پټ کړما نو بیا خپې دی برابر ښکاري درود شریف وی اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و غترته زما محترمو